غواړي لکه څنګه چې 20 کاله چې ځوانان پر ولاړل ولس پر در بدره سو چاپي وو تکلیفونه زحمتونه هجرتونه هغه ظلمونه چې په تاریخ کې نه ورسوي د کفارو مالونه او هغه مغرورو هغه وکړ د افغانان او هغه قرباني وشوه چې په تاریخ کې نه ورسوي د ولس او د مجاهدینو د کفارو او د همایونو او د مغرور کفارو مقابل کې داسې قرباني وشوه چې په تاریخ کې نه ورسوي نو الله پاک دا مغروره کفار مات کړه نو اوس د شرعي نظام څخه برخمن یو د شرعي امیر څخه برخمن یو چې هغه داسې امیر دی چې الله پاک موږ ته اصرار کړی دی چې پر شریعت ولاړ او نور هېڅ ته توجه نه کوي چې ټول شام د شریعت په چوکاټ کې چې اسلامي شرعي سوچه نظام غواړو چې په کوم وخت په قطر خبرې روانې وې چې شیخ صاحب قاضي قزار صاحب محترم ناست دی چې د دې مشر و چې امیرالمؤمنین شیخ سادام موږ ته ویلی چې دا مې ورته ویلي دي چې دا به د اجنډا اوله موضوع دا وي اسلامي شرعي سوچه نظام غواړو نو اوس هم هغه نظام غواړو په دې کې چې نه غواړو چې دا شان غچ کېږي ځکه ما ملګري په دغه ارمان کړي دي ولس په دغه درپه رسوي دي چې شرعي اسلامي نظام غواړو بل یو نظام نه غواړو چې نه غواړو چې سره ګرځو مصلحت نه غواړو ځکه دا د آزاد هېڅ چا د فیصل لای نه پر دغه شته چې هر څوک هره خبره کولی شي ته ورسره دنیا ته اسلامي ملکونه هغه ازاده خبره کولی شي هر څوک دی کشر مشر امین ملا طالب هر څوک پر دې شته باندې هر شرعي خبره کولی شي نو ځکه الله پاک موږ تاسو ته شریعه امیر شرعي دایره شرعي حکومت راکړی دي نو علماو اتفاق وحدت مضبوط ودرېږي د دې نظام شاه مضبوط ودرېږي چې په هر ځای کې یاست او علماو کرام